بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو د توبې د قبولیت درې علامت دي، درې نشانیان دي چې کله موږ توبه وکړو د ګناهونو نه، موږ ته څنګه پته لګي چې الله رب العزت زمونږ توبه قبول کړه. کچری تاسو د ګناهونو نه توبه وکړئ او تاسو دا درې علامت محسوس کړئ، نو دا د دې علامت دی چې الله رب العزت تاسو توبه قبول کړله. یقیني طور پر توبه د الله رب العزت د طرف نه یو ډیر غټ نعمت موږ تاسو ته الله رب العزت راکړل چې کله انسان ګناو کې په خطا باندې او چې تر څو پورې دې ژوند دی د مرګ نه مخکې یعنی د حالت نزاع، یعنی چې کله باندې د باندې زلقدن نازي دغه زنقدن نه مخکې پورې دته دا اختیار حاصل لې چې د توبه کې د هغه ګناهونه چې کوم دي د الله رب العزت په بارگاه کې معاف کړي. ځکه الله رب العزت په قران مجید کې څه فرمایي چې ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بشک الله رب العزت توبه کوون کې او دغه شانتي پاکي حاصل کوون کې چې کوم دي د هغه د غسر محبت کې هغه خوخي، یعنی څنګه چې انسان د لمبلو په ذریعہ باندې خپل د جسم نه خیره لري کې ناپاکي نجاست وغیرہ لري کې ځان پاکي، نو دغه شانتي چې کله انسان ګناهونو کې د ګناهونو په وجه باندې د جسم هغه د ګناهونو د نجاست په وجه باندې ګند شي، د هغه لپاره الله رب دې بیا توبه را لګل چې موږ د توبې په ذریعہ باندې موږ خپل جسم د ګناهونو نه پاک کو. ځکه الله رب دې په قران مجید کې او بل ځای کې څه فرمایي، قل یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اے نبی زما هغه بندگانو ته وایا چې کوم زما بندگانو په خپل ځان باندې د ګناهونو په وجه باندې ظلم کړل، د الله رب دې رحمت نه مایوس کیږي. ان الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت الله، د الله رب دې رحمت نه مایوس کیږي. ان الله يغفر الذنوب جميعا، بشک الله رب دې تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. کتر اسمه کې نواله تر اسمانه پورې ولې نبی الله رب عزت طرف ته متوجه شي، یو ځل ویا الله زما توبه، الله رب دې په یو توبې سره ټول ګناهونه معاف کړي. الله رب دې دمه کې څه فرمایي، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بشک الله رب عزت معاف کون کې ذات دی. دغه شان دی په حدیث شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي، خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار هغه دی چې کوم توبه کوي، یعنی مخکې خطاو کې او بیا چې کوم توبه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه انسان ته بهترین خطاکار ولې چې کوم انسان توبه کوي. او دغه شان دی په بل حدیث شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي، التائب کمن لا ذنب له، توبه کوونکې داسې دی گویا د سره د ګناه کړي هم نه دی، یعنی د ګناه په ذریعہ باندې د انسان د ګناه داسې صفاشي. کچری تاسو توبه وکړئ د ګناه نه بعد او تاسو یو علامت یو نشانی دا محسوس کړئ چې د هغې ګناهونو نه تاسو په زړه کې نفرت محسوس کیږي، یعنی چې کوم ګناه به تاسو مخکې کوئ هغې کې به تاسو ته لذت محسوس کیږي، هغې طرف ته تاسو میله کېدئ. کچری تاسو توبه وکړئ دغه توبې نه بعد د هغې ګناهونو نفرت چې کوم د تاسو په زړه کې راځي، د الله حضرت نافرمانی نفرت چې کوم د تاسو په زړه کې راځي، نو دا د دې علامت یو علامت چې الله حضرت تاسو توبه قبول کړه. دغه شانته دویم علامت دغه دی د توبې د قبولیت چې د الله رب العزت د اطاعت طرف ته تاسو چې کوم میلان دی هغه زیات شي، یعنی د الله حضرت فرمانبرداري طرف ته چې کوم تاسو متوجه شي، په صراط مستقیم باندې چې کوم تاسو ته شروع کړئ، یعنی د الله حضرت چې څومره فرایض دي هغه پورا کول والا جوړ شي. توبې نه بعد تاسو دا فرق محسوس کړئ چې تاسو د الله رب عزت طرف ته چې کوم د الله رب عزت په اطاعت باندې تاسو په هغه لارې باندې رواني، په اطاعت باندې صراط مستقیم باندې رواني، او چې کوم څومره فرایض دي هغه پورا کوي، لګیاي منځونه شو، روزي، زکاتونه، دغه شانتي نور چې کوم د الله رب عزت چې کوم فرایض دي د کم کار نه منع کړل دا غي نه منع کیږي چې کوم حکم کړل هغه حکم بجا راولي، یعنی د الله حضرت اطاعت کوي. نو دا د دې علامت دیم علامت چې الله حضرت تاسو توبه قبول کړه. دغه شانتي دریم علامت دغه د توبې د قبولیت چې تاسو په زړه کې اطمینان محسوس کوي او تاسو چې جسم دی بالکل سپک شي، څنګه چې په انسان باندې یو بوج پروت دی، هغه بوج د انسان ځان لري کی او هغه چې جسم دی هغه هلکه محسوس کوي بالکل، او ځان بالکل فریش او هلکه محسوس کوي. نو دغه شانتي کې چې د توبې نه بعد تاسو بالکل ځان هلکه محسوس کوئ او اطمینان قلب چې کوم دی، یعنی تاسو د زړه نه چې کوم دی اطمینان محسوس کوئ. نو دا د دې علامت دی چې تاسو ګناهونو بار تاسو نه لري شو او یقیني طور پر تاسو ته اطمینان قلب حاصل شو. نو دا دریم علامت دی د توبې د قبولیت. نو بهرحال د الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو د هر قسم نه نافرمانیانو نه، د هر قسم له ګناهونو نه زموږ ټول حفاظت وکړي او د مرګ نه مخکې دی الله حضرت موږ تاسو ټول ته توبې قبول توفیق نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.